په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی د ام سلمه رضی الله عنها وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما په کور کې کوټه کې نو یو مخنث راغی مخنث چاته وایي اجرا راغی او نن سبا ښه ډېر شوي دي یو خو اصل اجرا یي چې پیدا شي هلک او جنۍ ډېر هغه دي چې هلک یي او د ځان نه څه جوړ کړي جنۍ دا مخنث چې دننه راغی نو په دغه ټیم کې د ام سلمه رضی الله عنها رور عبدالله ابن ابي امیه هغه هم ناست نو د اجرا د عبدالله سره خبرې شروع کړې ګپ شپې شروع کړې وی ان فتح الله لكم الطائف غدا که الله د طائف په تاسو باندې فتح وکړ په تاسو باندې ځکه دا جهادونه ولغو نه دی چې اجرا شي خو دې قصو نه وځي که نه که تاسو چېرته سبا له طائف فتح کو ادلک علی بنت غیلان هلته یو سړی د غیلان د هغه لور دا به راته ښیمه د چا لور به راته وویل د غیلان د په ټول طایف کې د ده جنې معلومه ده اجراګانو ته د جنکۍ ښه معلومې ټولې ځکه کور ته دوی پرېښودنې دي په کار وایي داسې معمولي جنۍ نه ده که نه فانها تقبل باربع وتدبر بثمان ډېره اوچته جنۍ ده وایي څنګه وایي چې را روانې نو دې تشو کې دوه نښې دلته وي دوه دلته وي دا تشې داسې لکه موړې پکې راغلي نو دوه موړې دلته دي او دوه دلته دي چې را روانې څلور موړې ښکاري او چې ځي نو اته بیا څلور دلته او څلور دلته شاته څلور یو طرف ته او څلور بل طرف ته موړې پکې راغلي دومره ښایسته جنۍ ده او دې دومره جوهر په دې کې دې موړو ته دا موړې ورسېدې بې که نه دا خېټې دې سره وړې ته موړې جوړې شي نو دا جنۍ چې را روانې نو څلور موړې پکې په دې خېټه کې او چې ځي نو بیا سوی اته داسې ښایسته جنۍ ده دا خبرې کولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم واورېدې او سبحان الله په دغه ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته و د ام سلمه کره وی لا يدخلن هذا علیکن د نن نه بعد چې ګورې داسې کسان کور ته پرېنږدي ګورې ځکه د اجراګان کور ته پرېښودنې دي په کار یو خو دوی ته به ترې خبر هم نه چې دا هلک دی که جنۍ ده چې کله د جنکو سره ناستي د ځان نه به جنۍ جوړه کړي او هغه به هلک کي فتنه جوړوي که نه دا خو ډېر خطرناک دي چې د جنکو په منځ کې ناست دی هلک دی او د ځان نه څه جوړ کړي جنۍ خلک وایي زه واده له دې هم دننه ځي پروګرام دی تپوس له جنکۍ را روانې ښځې را روانې دا یار پکې هم را روان دی او چاته خو پته نه شي چې دا سړی دغه درېیم ګروپ والا دی نو دی فساد جوړوي بل دوی د هر څه نوټ کوي دا اوس وګوره دې اجلا دا خبره نوټ کړې چې طایف کې یو جنۍ ده د غیلان لور ده او هغې تشي چې دی هغه دسي دی او په هغې کې موړي دي او دا ټولې خبرې نوټ کړي نو دوی د کور د زنانو خبرې نوټ کوي بیا بهر بیانوي نو ځکه دوی کورونو ته پرېښودنې دي په کار دا بعض نن سبا د دوی دپاره ډېرې چغې وایي په میډیا باندې دا د دوی حق او د دوی حق دوی له دوی پوره باقاعده د حکومت د طرف نه تحفظ ورکړی شي او دوی چې کم کار کوي کم کار د دوی څه دی کار دوی څه دی ګډاګانې دي او فسق او فجور دي کار دغه دی نور څه کار دی او دوی په دې خپل کار کې دوی مخکې کړی شي یعنې په فسق او فجور کې دې مخکې کړی شي چې دا معاشره ښه تباه او برباد کړي دا سپینې سپینې خبرې زه کوم او په دې به خفه کېږئ نو خو دا لازم کول پکار دي د بیا د کشرانو له کار نه خصوصا په معاشره کې چې واده واده نه او فحاشۍ ته زړه کېږي نو اکثر په دغه طرف بیا ورځي د هغوی خواله ورځي که نه زه دې خبره کې غلط یم که زما دا خبره غلط کړي ما ته وایي ته نه دا خو ډېر صفا خلک دي زه دا نه یم چې هر یو بس تاسې فحاشۍ کې واقع ده خو فحاشۍ ته لار کولاوئ که په خپله پکې واقع نه ده خو لار ورته لار کولاوئ بل دا کوم ځای کې راغلي دي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الله وی دا ارمانونه مه کوئ چې دا پلانې دي چې دی زه دې هم داسې پلان اوس یو سړی الله هلک پیدا کړی دی بس دی هلک کې دی دا نه وي چې زه جنۍ وې او جنۍ دې دا نه وي چې زه څه وې زه هلک وې ورسېدې بې که نه